پکې ویلې بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راځو دې کې موږ فارم کې کار کړی و که نه انیبل باندې به کلیک کې فارم ته وګوره چې فارم کې موږ داسې کار کړی. ښه راځو اوس ډیزاین ته د دې فارم دې کې پس موږ کار کړی و لږ لږ، خو بیا راځو دلته که کوم یو تیم په اپلای کوې که نه خوند یې ورنه کړه که چې درې ځای رن کړم دغه لکه چې په اپلای وو که څنګه یې خوند ورنه کړه. څه خو معلومیږي نه په دا رنګونه لږ لږ سره بدل شو. ښه راځو اوس غشی ده وینې دې کې دلته دا ټیکسټ باکس یا به راواخلې دلته به کلیک یو ټیکسټ باکس دلته جوړ شي. لږ دې طرف ته وړم زه ورته وایم چې داسې کار وکړه دا لږ ورته رانږدې کړه. ټیکسټ لیکلو ته یې که نه که څه نوټ موټ دې ورسره لیکه دغه کې لیکلی شي یا داسې هم کولی شي چې په دې ځای کې ورته ولیکې ډبل کلیک ورته ولیکه ټوټل او په دې ځای کې ولیکه مساوي سم قوس شروع. صحیح ده اکسل کې مې ویلی و که نه بیا دا غټ قوس دا یې پي سره په څنګ کې او بیا به دې کې ولیکې فیس جمع کوو که نه فی څه رقم دی چې هلته یې فیس کالم هغه لیکلی وي هیډینګ هغه به ولیکې قوس به دغه یو پسې بند کړي دا بل به هم پسې بند کړي. اوس بیا راسه چک کړي دومره فیس یې د دواړو جوړ شوی ده. نوې انټري کومه ګوره فیس مجموعه خپله درته راځي. فرض که دې ځای کې راغی علي او داخله یې وکړه په وینډوز کې فیس دې خپل ورته ولیکه او دلته چې کوم د اډمیشن فی دې هم فرض که ورته ولیکه ادرس یې پرېږده موبایل نمبر یې هم پرېږده بس نور زه ته وایم چې نیکسټ نوی ریکارډ جمع اجمس صحیح ده خپله ورته جمع کېږي دا د معلومات کېږي چې یاره څومره فیس مې راټول کړی ده. له دې نه وروسته بیا ځو ښه ده زه چیرې لاړم ډیزاین ته ځم او په دې ځای کې زه کولی شم چې بیا ټیکسټ باکس راواخلم او اوسط د اوسط لپاره یې هم جوړوای شي مطلب ځینې فنکشن یې دې کې کار کوي ځینې کار نه کوي یا تاریخ کې لیکم رګې ته اوسط نه تېرېږم ډیټ او دغه ځای کې طریقه مساوي ډیټ به کار کې وکړي که ټوډے او دا رن ته یا داسې هغه غلط ده ټوډے کار نه کوي دلته په هغه کې ښه او زه به استعمال کړم ډیټ ته به درې زه استعمال کړم ډیټ دغه کې سته یس مساوي ناو کې استعمال کې وخت او تاریخ به دواړه بیا تاریخ ښه ځو ټیکسټ باکس نه ځو موږ هغه ته څنګ کې بیا بل ده لیبل ټیکسټ باکس موږ دا شی استعمالولی شو لیبل کې نوټ ته لیکو فرض که په دغه ځای کې ورته لیکو هغه څه اصول وي که نه هغه دغه کې ورته لیکو چې مثال باید چې صحیح ډک کوئ عکس خپل په ولګوئ څنګه یې په ولګوئ څنګه یې ونه لګوئ بلکل هماغه ضرورت رن که وګوره بالته ښکاري. راځو مخکې بیا استعمال راځي. د دې نه مخکې چې کوم د موږ سره بټن ده زه به د سرټیفیکیټ ته لرې کړم ښه راځم دې بټن باندې کار پرې کې ډېر زیات کار ده دلته ورته چې یو بټن جوړ کړه دومره درته وایي ډایرکټ چې څه شي لپاره یې غواړي ریکارډ لپاره یې غواړي فایند لپاره فایند مخته راځي ګو ټو فرست ریکارډ ته ورته وایم چې اړیکه هغه جوړ کړه بټن مثال ته څومره داخلي دې کړي 5 شپږ کسه دې داخل کړي که نه په اخري کې ته ولاړې که نه ورته وایم چې اول ته لاړ شه یا اخري ته لاړ شه یا راتلونکي ته لاړ شه تېر شوي ته لاړ شه زه ورته وایم چې فرست ته یې جوړ کړه یا لاست اخري ته یې جوړوم نیکسټ به یې کې دلته به راشي که عکس ورته راخلې
دې بټن کې عکس لګی لکه دغه کې چې کوم مثال عکسونه غوندې لګېدلي دي دغه لپاره به دا انتخاب کې براوز به کې عکس به انتخاب کې لیکل ورته کوي دې باندې به کلیک کړي هغه بس لاست ریکارډ صحیح ده نیکسټ او بس دې ته کس نمبر کې ورکړي کني پروا نه کوي فینش کا اوس رن کړه ګوره زه په اول ریکارډ کې ولاړ یم که نه لاست ریکارډ دریم ته دغه رقم بل بټن فرض که زه جوړوم وایي چې لپاره جوړی ورته یم چې نیکسټ ریکارډ راتلونکي ریکارډ لپاره یې جوړ کړه نیکسټ ریکارډ نیکسټ او فینش همدا رقم یو بل بټن راخلم تیر شوي ریکارډ لپاره یې جوړوم نیکسټ دا بیرته لکه بیک بټن څه هغه رقم به کار کوي څه شي پریویس دغه دی نیکسټ دا ورته انتخاب کوه او فینش یې کړه ډېر غټ نه سم دا به لږ دې طرف ته ویسم رن به یې کې وګوره نیکسټ ریکارډ پریویس یو اوس مخته بل چې دا په دې کې بټن یې بیخي ډېرې دي پکې ښه چې لپاره یې جوړی ورته یم چې ریکارډ اپریشن لپاره ایډ نیو ریکارډ دلته یا بټن وي چې نوی ریکارډ به دغه کا دغه لپاره را جوړولی شي نیکسټ کا ورته یم چې ایډ ریکارډ صحیح ده او فینش یې کا بس او بل هم جوړوم دغه باندې بیا ریکارډ وکړو ګوره په اول کې ولاړې که نوی ریکارډ نوی څوک راغی داخله کړي دې باندې بس کلیک کړه ډایرکټ خالي فرمول بیا زه د دې ډیزاین ته او ځم له دې ځایه یو بټن رااخلم هلته بل بټن جوړوم ریکارډ اپریشن کې وګوره ډیلیټ یو ریکارډ ډیلیټ کړه نیکسټ ډیلیټ ریکارډ فینش یې کړه او دا لږ دې طرف ته ویسه چې دا بټن یې بیخي سره داسې شوې رن کا راسه اوس وګوره ورته یم چې اول نه ورته یم چې آخري ریکارډ ته اول لاړ شه او دریم ریکارډ ډیلیټ کړه راسه اوس ټیبل کې مو ګوره بیا یس ډیلیټ راسه ټیبل کې وګوره دریم ډیلیټ شوی مکمل ریکارډ ختم شوی ده بل انټري چې کوي دریم نمبر به اوس نه ورکوي ګوره ایډ ریکارډ باندې کلیک کوم او دا لیکمه جان او بس جان صحیح ده او ورته یم چې اوس بل ریکارډ ایډ کوم اوس راسه دریمه لاړه خبره هغه د هغه کس هغه لاړ ډیلیټس بیا راځو چیرې لاړم نو هغه ډیزاین ته ځم ټیبل هغه فارم بل بټن چې ده په دې کې هغه استعمالیږي دې لپاره چې ډوپلیکیټ ریکارډ د یو ریکارډ تکرار کب کې خو که هلته تا په ټیبل کې اجازه نه وي ورکړې ډوپلیکیټ دې بند کړی په بیا نه پرېږدي پرنټ ریکارډ ډایرکټ پرنټ کړه فورما پرنټ لپاره یو بټنس سیو ریکارډ یو خبر یاد ولره په ایکسس کې دې څنګه چې لیکل وکړي اوس په خپله کې سیو کېږي اوکې بس یو بټن جوړولی شي انډو ریکارډ لیکل دې پکې وکړه غواړي چې ټول بس بیا ډیلیټ کړي په یو وار ده ګوره نیکسټ کا فینش کا اوس ورته یم دا رن کا او دې کې نوی ریکارډ ایډ کا دې کې مې فرض کولی که کریم خان پروګرام ورډ پښیمانه شوم انډو هغه ډیلیټ شي یو خو داسې ته به بیا پسې ورځي ټول به ډیلیټ کوې که نه هغه مشکل نه خلاص دې نه مخکې ته بل ریکارډ ته لاړ دا انډو کولی شي بیا راځو یو بل بټن هم جوړو ریکارډ اپریشن کې وګوره انډو پورې مو کار وکړو فارم اپریشن کې د دغه باندې دغه کې کار ډېر د نور هم دغه باندې بیا انشاءالله بله ورځ کار کوو خو دې باندې ته کار وکړه ځان لږ په ستړی کړه دا جوړ کړه د سره دا بټن یې ښه